د یو پوخ او تجربه لرونکي سوداګر درې مشورې. څو ورځې وړاندې زه له یو سوداګر سره ناست وم چې په خپل ژوند کې یې ډېرې لاسته راوړنې لرلې. هغه ډېر بزنسونه شروع کړي وو او ډېر بزنسونه یې بریا ته رسولي وو، یعنې په بزنس کې خورا ډېره تجربه درلودله. له هغه څخه مې وپوښتل د هغه کسانو لپاره چې نوی بزنس پیلوي، غواړي په یوه مفکوره باندې کار وکړي، ته څه مشوره ورته لرې، ته څه سپارښتنه ورته لرې؟ هغه ماته درې سپارښتنې وکړې. لومړۍ سپارښتنه یې دا راته وکړه، کله چې یو څوک یو بزنس پیلوي یا ته یو بزنس پیلوې، کله چې یو ریسک منې، یو خطر منې، نو هغه خطر یا هغه ریسک باید محاسبه شوی وي. غیر له محاسبې څخه تاسو باید هېڅکله ریسک ونه منئ. یعنې کله چې ته په یوه ډنډ کې لامبو وهې، باید په دې باندې ته خبر وي چې په دغه ډنډ کې څومره اوبه دي، څومره ژوروالی لري. یعنې ته باید په پټو سترګو باندې په دغه ډنډ کې لامبو ونه وهې. یعنې کله چې ته د بزنس یو مفکوره پیلوې، په یوه مفکوره باندې کار شروع کوې، هغه یو ځل ته تحلیل کړه، هغه څېړنه وکړه په بازار کې د هغې لپاره، د هغې سیالان ته وپېژنه. آیا هغه نوې مفکوره ده که داسې یوه مفکوره ده چې په بازار کې شتون لري؟ که چېرې داسې یوه مفکوره وي چې هغه په بازار کې شتون لري، ته د هغې تقاضا ورزوه چې دغه مفکورې ته څومره تقاضا شتون لري، په دغه مفکوره کې کوم سیالان شتون لري. یعنې ته څېړنه په بازار کې حتما ترسره کړه، وروسته له هغې په دغه مفکوره باندې کار پیل کړه. دویمه سپارښتنه چې وکړه هغه دا وه چې وویل کله چې تاسو بزنس کوئ، کاروبار کوئ، تجارت کوئ، یا په یوه بله دنده کې تاسو اخته وئ، تاسو ژوند ته هم پام وکړئ. موږ بزنس کوو، موږ کاروبار کوو، موږ یو بل ځای کار کوو د دې لپاره چې ژوند وکړو. اما دلته موږ بعضې وخت داسې کار کوو چې ژوند اصلا پاملرنه نه ترسره کوو. یعنې موږ غواړو په بزنس کې کامیابه شو، خو خپل وجود مو راڅخه هیر وي. بالاخره زموږ یوه ګرده پلټ شوې وي، یوه ګرده موږ د لاسه ورکوو تر څو یو بریا ته ورسوو، په یوه څه کې کامیابه شو. نه، داسې نه. موږ باید د خپل ژوند نورو برخو ته هم ډېره پاملرنه وکړو. تنها په خپل بزنس او خپل کار باندې باید موږ تمرکز ونه کړو. درېیم لارښود چې ماته وکړه، درېیمه مشوره چې ماته راکړه هغه داسې وه چې ویل چې په داسې مفکوره باید تاسو کار وکړئ چې هغه تاسو په کنټرول کې وي. یعنې په هغه باندې تاسو کنټرول ولرئ. یعنې داسې یوه مفکوره تاسو پیل کړئ چې په هغې کې تاسو غوره والی ولرئ، مزیت ولرئ. مثلا ته په یوه برخه کې تخصص لرئ، په هغه برخه کې ته کولی شې کار شروع کړې. په دې سره باید ته د مدیریت مهارتونه زده کړې. یعنې یوازې تخصص مهم نه دی، ته باید مدیریت مهارتونه هم زده کړې، د کارپنځونې مهارتونه هم زده کړې. دا چې یو بزنس څرنګه مدیریت کوي، یو بزنس څرنګه مخته ځي، دا مهارتونه ډېر مهم دي د تخصص سره. د بېلګې په توګه یو ډاکټر د غاړې یوه معاینه خانه جوړه کړي، دی فقط تخصص د هغې برخې باندې پوهېږي چې زړه څرنګه عملیات کړي، مثلا ګرده څرنګه عملیات کړي، خو په دې باندې نه پوهېږي چې دی څرنګه هلته ټیم جوړ کړي، که چېرته د بزنس پرمختګ وکړي، څرنګه نور ډاکټران ونیسي، څرنګه د خپله پوهه او علم چې دی د کوم طریقه د عملیات چې د دغه نورو ډاکټرانو ته هم ور انتقال کړي چې په دې شکل سره تاسو باید دغه مریض تداوي کړئ. یعنې دی باید په دغه مدیریت د بزنس باندې خبر وي. که چېرته دا یوازې هغه تخصص ولري، دی نشي کولی هغه برخه په ښه شکل سره مخته بوځي. یعنې کله چې په ده باندې پیرودونکي ډېر شي، ډېر مریضان درته راشي، د څخه د کار کیفیت خرابېږي، ځکه چې د سیستم نورو ډاکټرانو ته نه دی ور انتقال کړی. دی یوازې تخصص لري، مدیریت او کارپنځونې مهارتونه نه لري. یعنې دغه درې مشورې د دې لامل کېږي چې تاسو کله چې یو بزنس شروع کوئ، یو کاروبار شروع کوئ، یو بریالی بزنس او یو بریالی کاروبار ولرئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.